وای خدایا بیغ د غریبي وکاږي څوکمه بل نن بیا سروالې بروالې ګرځي چې کار به ورته میلو شوي و که نه ماشوم به موږ د سکول نه راشي و نه پخولو له سروړي دي دغه شان بنار نه خور زم ناست یم خو خفه په هغه ماشوم چې زما ارمان وی وعلیکم سلام ای زما ارمان زوی نو د سلام سره بیا روټۍ پلار خو دې کم دی راکه بیک راکه بیک وکاږه راکه پلار چې د سار تلې د تا سره یو شان توتې د زویه ته رامغلې خو پلار دې پته نه وایي ستا خو نن بیا داسې تبه ده راشه کښېنه کټ کې خدایا څوکمه لوغارن پلار به دې چېرته ګرځي کښېنه سم له زویه دا ولې تا نن بیا څه خوړلي د سکول کې چپسونه به دې بیا خوړلي ماشومانو سره که نه خدای چېرته غټ ډاکټر لی بوځي په دویمه ورځ پالک ته به را روانې په دویمه ورځ پالک ته سم له زه تاله چې به درله راوالم ټوټۍ خو کم د پلار دې کم د څه راوړي دي واله زویه دا واله روټۍ وخوره او دا سره چې ده بس دغه سرو چیو ته به ټول عمر دپاره ناست و دغه به دغه ټولو پلار دې څه دی نن به خامخا د هغه څه مزدوري کړي وایي زار ته به خو د وخت په وخت زیاتېږي السلام علیکم ښځې بیا څه چل شوي دي السلام شکر دی چې راغلې او تش تور راپسې راغلې بیا که نه ښځې کارونه نشته د کارونو دال دی څوک قرض دارم نه ورکوي نو څوک ما خدای ډېره غریبي ده نو نو غریبي خو زمونږ هر چا ته پته ده چې غریبي د غریبۍ سره خو به کورو تعلق ته وګورم رنګ ته یې وګورو تبې ته ته لږ لاس را کېده پې خوټ کېږي د سکول نه دقه شانتې راغی ماشوم له مې روټۍ ورکړې هغه روټۍ هم نشي خوړی زه دا بوځم چې ته دوی موی لی بوځم خدای څوک و راځه بچي چې ډاکټر لرې بوځم الله خیر د کلي ډاکټر دی ورته وایي چې کار قصب نه ولګوي دغه به که خامخا ستن به له لازمي ووهه صحیح ده ښځې یا الله خدایه پاکه ته داسې غریبي چا له مور نه کړي خدایه او زه هم ستر تندې وم ډاکټر ته به سوال وکړم چې دله یو څو ستنې وي یا الله خدایه پاکه خلکو پلارانې په بچو خفه کېږي دغه کېږي نو دغه پلار دی به ځي او راځي به کور ته او کار نشته خلک وی کارونه ولې نشته چې اوس دې د قسته نه کوي که څوک هم یا الله زه چاته فریاد بچي ورکړه یو دوه انګور دله یا خدای پاکه چې ما سره پیسې وي نو ما به هم دې زوی له انګور اخیستي وو خدای د غریبۍ دې رنګ ورکړي بچي سم دی زه تا ډاکټر له بوځم یا الله خدایه داسې ناوخته کو زړه مې بس ماشوم سره دی ارمانه ته به څنګه خدایا الله جوړې کې مې ته د قدر راغی څه چلو شو د خیال ساته او د کلي ډاکټر بند دکان یې بند او زه ځم چا نه قرض پیسې رالمه دا د کلي په ډاکټرانو خوشې نه کېږي او د چا ته سوال کوم یو ملګری مې دی که چې ته پیسې راکړلې نو ډېر به ښې ته د خیال ساته او زه ورځم هغه له قرض له ښه صحیح ده زه ته قرض له ورشه نن سبا وخت کې مونږ له څوک قرض راکړي په مونږ خو د خلکو دونه قرضونه پورې دي چې زه وایم دا به ته خلاصې څنګه زه د الله به خیر کړي زه ورته سوال کوم نو زه سهار ځم دا کپړه لمدوم په منډه باندې ارمان ولې زویه وایي په سر د دړ مه شه مور د نږدې شه پلار دې تلې اوس په څو قرض پیسې ورکړي یا الله خدای چاته فریاد که یو زوی مې دی الله سم پرې مه کړې خدای زما ژوند همدله ورکړي زما ښایسته زویه ته به خو دې ورو ورو زیاتېږي یا الله ته مهربانه بچې چې څوک پیسې ورکړي خدایه هغه ملګري مې ګوټ کوي خو زه ګورم سوال ورته کوم چې ته پیسې راکړلې مخکې هم ترې اخیستې دي خدای پاک رحم وکړو سلام علیکم وعلیکم سلام څنګه جوړې خیر دي ملګري خدای ته نه جوړېږي خو مې بیمار دی لږې پیسې خو دې راکړې یاره وروره تا ته خو زما زړې پورې دي زړې دې ماله کمې راکړې چې ته به ماله دا اوس راکړې زه مړه خپل کار کوه ځه کوټ ته پرېږده پاچه لرې ځه پاکه دا په کوم عذاب کې دی اچولی یم خدایه خپل کار کوه یا الله یا الله له خو ته به ورو ورو زیاتېږي او پلار یې تللی دی
خدای چې څوک ولا قرض پیسې به ورکړي کنه خدای سترګې ماته پټې شو ارمانه ګورې سترګې پټې نه کړي زویه ګورې د مور زړه په ډوډ شوې والله چې ښځې چا قرض رانه کړی ملګري ماله قرض رانه کړی خو دا یو ارمان مې جړی مې چې ډاکټر له مې بوتلو یو ماشوم سره کور او ماسې وویل چې لږ انګور راکړه او هغه راته وایي چې زه مړه ورک شه نو یا خدایه پاکه دا غریب سړي هېڅ حیثیت نه وي خو ځه خدای ته وارخطا نه کړې دلته مې یو ملګری دی خوږ ملګری مې زه ورځمه خو چې ته پیسې راکړې نو لږ دارو به پې وله راوالمه خدایا دغه شان به د سکول کې به هر څه ته زړه کېږي پلار د کور ته راشي وچې شونډې ځي زویه ستا د غمه د پلار کور کې نه ایسارېږي وایي در په ګرځې بچې ستا دپاره پیسې غواړي زویه ستا انګورو ته زړه شو تاله دوه دانې درنه کړي یا الله نو په در کې مې د څه کمی راغلو خدای د دې ماشوم داسې ډېر څه ته زړه کېږي خو ډېره بېوسه مور یم او بېوسه پلار یم د خپل بچي نه مې هېڅ مینه ورنه کړه یا الله چې غریبانه د پیدا کولو نو بیا به د اولاد نه راکولو خدایه ځکه چې موږ د خپل اولاد دپاره هېڅ مینه ورنه کړه زویه ماله خو د پلار پړه داغ ولګو زویه ستا نن انګورو تړه شوی ولا د پټو سایډ ته بس وروتم د خپل پټو لا څه چکر لپاره پوه شوې واو یاره که څه چل دی خبرو دې پې نه کړو زوی مې بیمار دی سخت دی او لږې پیسې کو دې راکړلې نو زوی مې ډېر زیات سخت دی وروره خدای به شي او په تا به شي صحیح د ځان دپاره د وختې نه مې درکولې خو بس د زوی دپاره دې واله زه 1000 روپۍ دي خدای دې آباد او خوشحاله کړه یا الله شکر دې خدایا یا الله شکر دې خدایا زه بچیا زوی مې سخت خدایا دې هلک ته یو پټي سپېلني لوګي کمه په سکول کې چېرته د دا څه کې ښځې څه کومه ګورې نه هلک یو پټي سپېلني لوګي کوم یم که چېرته د نظره شوي یو تا څه چلو کو وایه ما خو 1000 روپۍ پیدا کړل خو په دې خو هسپتال ته زه نشم بوتلی دا خو ډېرې کمې دي دا خو دلته خو د کلي د ډاکټر نه مله میراث پیناډال راواخله او کور والا راواله دړنه مې نوځې لکه ګورې چې هر څه کېږي انګور بچي له مې راوړه ګورې ښه ښځه زه ورځم لږې دوایانې هم راوالم او لږ کور به له راوالم کور باندې ډېر ارمان دی زه ورغلم لږه ښځه ته شابه زر راځه الګ ورې داسې د پټې سترګې پروت دی چې دې سره یو پټې سترګې کړو خدایه غم راته بند شي بابا عاجز مې ملته کېغوسته سترګو د هر سترګو په سترګو نظر مات یا الله خدای بچی مې روغ کړي یا الله بچی مې روغ کړي خدایا خدای سره وکړم بسم الله دلته ته لاندې ږدمه دا لوګي درته دغه شي واروي داسې سره کړې تبه یا الله خلاصونه هم باله نشم ډېر انځلې خدای جټکه پې راته رانه شي ارمانه له د خیره لاړ اوس به درله انګور هم راوړې دارو به هم درله راوړې ښه زویه زر راشه که به درله انګور راوړې ستا انګورو ته زړه شوه زویه انګور ډېر پلار او مور دې الله لره په منډه مې زاره شنه شوه چې لږې اوبه ورته وڅښمه زوی له مې دوی یم راواغېسته او انګورو ته یې ډېر زړه شوی و د انګور مې مله راواغېستې بچي باندې یې پړه ارمان پاتې نه شي ورځمه چې بچي باندې د انګورو او دا دوایانې وله وزر ورسوم اوس ته راشي که نه زوی انګورو پسې تلې راوبړي درله ښه دې ځای دړ بشه دا ګورې زویه ارمانه ای زویه
یا الله خیر کې چې څه چلو شو زوی ته خو ما کور راوړله څه چل شو ما خو کور او دوی راوړله وای تا انګور راوړله دوی دې راوړه وای زویا یا زما ارمان زویا ارمان سترګې پټې کړې ارمان په دې دنیا کې نشته ارمانه وای زما د انګورو باغ یا زویا تا خو مې ماله بابا انګور راوړې که نه انګور په ارمان تلې زویا پاسه که نه وای پاسه چېرته اعلان وکړه زموږ غریبانو خو څوک نشته په ژړا په فریادونو څوک هم نه راځي وایي دا د اعلان خلک دي په اعلان به راشي وایي د اعلان خلک اوس به په اعلان ټوله دنیا راشي خو د تپوس مې څوک هم نه ارمانه موږ د یوازې پرېغوستو چاته دې پرېغوستو زویا پلار ته ډېر ارماني پاتې شو ما خو ستړی شو چا راله قرضدار نه راکوته د ویا د لاسه لاړې بچې د ویا د لاسه وای خدایا یا الله خدایا وای دا دوی به زه صندوق کومه زما بشته زویا وای ډېر بېوسه پلار یې که نه ډېر بېوسه پلار یې زوی دې وبېله د یو دارو د بوتل د وجې یا الله خدایا پاکه ته غریب سړی بېوسه پیدا نه کړې خدایا یا الله خدایا پاکه مې د وی د لاسه لاړو خدایا وای پاسه سړک کلکه او سړکه د ډاډ دې څوک نشته ملا کلکو تړه ښځې دا اړه مې کار نه کوي وای ملا کلکو تړه لاړ شي اعلان وکړه وای د تره زامن دې خبر که د کاکا بچي دې شته نن به د کاکا بچي راشي ضروري اعلان وورې زمونږ د کلي د فقیر زوی په حق رسېدلی دی وای زویا اعلان دې وشو وای د پلار نوم به د چا په کلي کې د پېژنده خلکو به وایي غریبانات دي وای نن په اعلان باندې به ټول خلک روچلېږي نن خلکو فقیر وپېژنده وای نن د بېوسه فقیر زوی مړ دی دا ولې ما د کفن راوړو تاسو ډېر غریبانان یې کفن مې درله راوړو ودې کتل تا نه ما قرض پیسې غوښتې تا ته مو وویل د مال پیسې ایستې تا پیسې په وخت راکړې وې نو نن به د مال بې نه مړ کېدو خیر د دا روانه لار ده دا ټوله دنیا ځي مه خفه کېږه ما ته څه پته وه ما درله پیسې درکړې دي مه خفه کېږه وای لالا که د ستاسو سره مخ کې ډېره مخه وه که نه وای تا دې ته نم پیسې غوښتې وای زما غش ده زویا الله څوک مې نشته چې ځان ته مې رانږدې کړي ستا خو بیا هم د ډاډ ګیرنې رور راغی یا الله نه مې خور شته نه مې مور شته زوی ته په یوازې ځان په کټ ناست یم وای دا ګوره دا دوی به ما بړه پورې نیولي زویه ته دې په ارمان تللی وای فقیره مه خفه کېږه زه کسان راولم او ټیم د جنازې دی زه ورځم کسان راولم وای دا څومره وای د زوی اخري دیدن ورکې تاسو سیټ ته شئ د جنازې کسان راغلل د جنازې ټیم پوره دی هاخوا شئ سیټ وای نه که نه وای زما ارمانونه نه که نه